أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. دمارنو یودری جمعه دا نومه او دا پا سفرو او پا دے سفر کے لاول جاپان تا تلیو یو نهر وزی تقریبا میل تا تیرے کرے او بیا اللہ پاک دا عمر سعادت حاصل کا لارم مکہ مکرمی تا و مدینہ شریفی تا او اللہ پاک بیا خپل کلی تا وطن تا واپس راوستم. دا دے سفر سا مختصر حالات ستاسو مخ کے کوما خودے کے زما یو غرض دے. غرض دا دے کہ زخو اصل کے دا سیاحت پا نیت تلیو ما چکر باو لگو دا علاقی باوینم خو التا ما یو سیاحتی دورے سر سر مطالعاتی دورم شوا دیر سیزونا میو قتل کہ دا غی زمونگ دا دین سر تعلق دے او زمونگ دا ایمان او دا اسلام سر تعلق دے او زمونگ دا خکل عقیدے توحید سر دا غی او نسبت او تعلق دے. نو زدہ بیان پا دے نسبت کوم تاسو تا چیز تاسو پزلکی دا خپل ایمان او دا اللہ دا وحدانیت او دا یوالی قدر پیداش او تاسو تا دا خبر اخکارشی چی ایمان سمر الوی نعمت تے او دا اللہ وجود او دا اللہ یوال سمر الوی نعمت تے او پا منگ دا اللہ سمر احسان دے چی منگ اللہ مومنین پیدا کریو او چی حضور پاک بدا مکی پا کسو کے گردے دا او آواز بے کاؤ یا ایوہ الناس اے خلق قولو دا کلمہ وائے کہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ سرا بلسوک شریک نشتا دے عبادت لائق صرف دا غیو ذات خالق مالک رازق دے نو کامیاب بشے نو واقعی چے کامیابی دا دنیا پڑا والڈال ندا پا ایمان او دا اللہ تعالیٰ پا مانلو کے او دا رسول پا مانلو کے دا او اغا نعمت منگ لخدای را کرے دے الحمدللہ. زمائے او دوست حاجی ارشاد سے دی اصل دا مومن دی جنسے دی خو پیخور کی اسے او دا پخوان ما سر تعلق او دیر میناوا او دا حضرت شیخ الحدیث مولانا سنجان شہید رحمت اللہ علیہ داغ خدمت کڑے و داغ سر دیر محبت و میناوا بیا منگ سر مینا دی اوزل کور تنبوتلی ام پیخور تا خو دیر مودا زمو داغ رابطہ نوو چی رابطہ وشوا نو بیا زما دی زوی تانی سحمت تیوی چیرا طاقت ہوا چی جاپان تراشی زمان دا مدرسی چوٹیانی وی یو ہفتہ امتحانی اگئی کہ زمان ضرورت نہیں یو ہفتہ چوٹی وی نو بس ماوی دار وزی موضوع نو گانا لی نو آگئی غریب دا دریو کسو ویزی مونگ لرا لے گلے مال امرا لے گلے والی سحمت لیم لے گلے او زمان دا ماماز وی دری دار شاغلم وی دا بستا مرگری خو زمان ویزاو لگے دا و دا دیو نا لگے دا نو دا ټول ارینجمنٹ او دا ټول تیارے دا حاجی ارشاد صاحب کړو او دا ما چې سولی دل سمیو قتل او سویم دا دین پا بنیاد دا دی اجر بخدای پاکا غلو دا غبچو لورکے انشاءاللہ العزیز. ذکر سیاحت پا یو دینی ماحول بدل شو سیاحت پا یو مذہبی رنگ باندے بدل شو. دیر لوی مزل دی جاپان تا دا اسلام آباد ایرپورٹ تا لانم نو دا اسلام آباد ایرپورٹ نا ڈائریکٹ جز ندی پی آئی اے و مخکتا ڈائریکٹ خوز پی آئی اے بند شوے نے نو دا مختلف ملکونو جزو نزی نو قانون داری چی دا کم ملک جز یا ولاقی تا سفر کی نا خپل ملک کی خامخات دمکای نو دا امارات جزم و امارات کی بکوزیدہ دا دوبے مو دوبے کی بکوزیدہ دا نورو ملکونو و دا ما دی مرگرو ویچی یو جز دیر تائیلینڈ تائیر لائن دا لگ خد دا سفر لگ کم دے او پریٹم نسبتاً خو نو دا تائیلینڈ جس کی ٹکٹ اغشت
نو مونږ لاړو تایلینډ ته د شپې ره دې ځای نه مونږه روان شو نو اسلام آباد نه 12 بجې نو 15 غنټې سفر مونږ وکړ په جس کې نو تایلینډ ته ورسېدو. تای ایئرپورټ دا په بینکاک کې دی، د تایلینډ دارالخلافه ده. نو بینکاک کې مونږ کوز شو 15 غنټې په جس کې سفر. ما ته خو 3 نیمه غنټې سفر ګران ځکه سیټ کې به بوق ناست دی نو بیا زمونږ د خپې خوږېږي سر خوړل. خیر 15 غنټې سفر مو که جس نیمه غنټه لیټ روان شوی نو زمونږ تقریبا 1 غنټه او 15 منټه په ایئرپورټ کې سټی وه، خو جز نیمه غنټه لیټ و نو سټی کمه شوه 45 منټ شوه یعنی 3 پاوه. نو په مونږ هغوی غوبل کو چې شابه زر بل جس ته ځان رسوی. مو په منډه منډه مونځ وکړو یو ځای کې او بیا زر ورسېدو بینکاک کې بل جس ته هم د تایلینډ جزو. نو هغه روان شو نو جاپان ته 6 غنټې کې ورسېد. نو 15 غنټې د پاکستان د اسلام آباد نه تر د بینکاک پورې تایلینډ ته او د بینکاک نه 6 غنټې بیا جاپان ته، دا تقریبا 11 غنټې د جاز سفر. میانس کې پکې دغه 3 پاوه مونږ په ایئرپورټ کې تیر کړل. جاپان ته مونږ ورسېدو نو هلته کې بیا د جاپان ایئرپورټ ته هلته مونږ کوز شو. ناریتا ایئرپورټ ورته وایي، دا غټ ایئرپورټ دی په جاپان کې، ډېر لوی ایئرپورټ دی. دې کې ټرین باقاعده چلیږي او د دې بله ټرمینل دي، ټرمینل 1 2 او 3 او بیا ښکته پورته جاپان نوم چې سړی واوري نو سړي ته پته لګي چې دا به څنګه وي. نو هغه ایئرپورټ کې مونږ کوز شو. نو هلته زیات تر دلته خو چې په نورو ملکونو کې تاسو ورځئ نو هغه امیګریشن کوي، پاسپورټ هغه ټاپه وایي نو 2-3 کاونټرې وي، هلته ډېرې زیاتې وي. دومره وي حالانکه یو زمونږ جز و یو جز بل هم راغلی د بل ملک نو هغوی کاونټرې ډېرې کولو کړی وې نو موږ په یو کاونټر ورلو. اکثر پکې جینکۍ ناستې او ما سره په سفر باندې یو د ارشاد حاجي صاحب خورهیو اسماعیل او یو زمونږ یو بل دوست دی حاجي بشیر صاحب د پېښور د هغه ورورو نجیب الله صاحب. هغه نجیب الله هلته پاتې شوی او ژبه ورتله، ما له خو ژبه نه راتله. نو موږ چې ور مخامخ شو هغه جینۍ هغه پاسپورټونه چیک کول. زه راته روڼو ویمه چې اخلاق د جاپانیانو دی، بس یو د ایمان کمی دی پکې، بس چې هغوی زمونږ کم استقبال وکړه هلته په ایئرپورټ او په کومه نرمۍ هغوی موږ سره خبرې وکړې. مونږ خو یو بل سره سلام کو، لاس اوچت کو سلام وکړو. د هغوی سلام نشته، هغوی سړي ته ټیټېږي بالکل لکه د رکوع په شکل کې. دا داسې کېدل منع دي په شریعت کې، خو خیره خو کافر دي. د رکوع په شکل کې سړي ته ښکته شي او سر اوچت کړي، بالکل به داسې ټیټ شي او سر به اوچت کړي. دا د هغوی سلام. هغه امیګریشن والا مونږ ته اجینکو ټولو سورلو ته چې یوازې زنه او چې کوم به خاص میلمانو سر به یې ښکته که او په جاپانۍ کې به یې سوی خو مونږ پرې نه پوهېدو. د هغې امیګریشن وکړه، ټاپۍ ولګوله او ما ته یې وی ته به لږ یو بوټۍ هغلته کښېنې. د ما لومبی وی ځم نو ما وی چې خدای هلته ما کښېنی نو ما له خو ژبه نه راځي، ته به هم پایې کې او زه به راته خپله پښتو یا اردو یم نو دا خو زما ستا قصه نه کېږي. نو ما هغه نجیب الله ته وی چې ده ته ووایه چې هلته ما کښېنی تو ما نه تپوس کوې ما له خو ژبه نه راځي. مې ته را سره راځه، دومره هوښیار و. ما ته وی نه ته باروده ده ته وی ته وځه، وایي که زمونږ او ستا منځ کې څه خبرې راتلې نو وایي ستا د ملګري ټیلیفون نمبر مونږ واخېسته، مونږ به تا دې سره میلاوو په ترجماني به دې کوي راته. دا فکر مه کوه. دی بوتلم یو کرسی کې کېنولم او بیا دننه لاړل. هغه زما پاسپورټ یې یوړه او یو بل هلک و مال یې اوبه راوړې. ما ورته د اوبو نه وویل، راکوټې بوتل د اوبو یې راوړه. نو ما پې لاس کېښوده نو ما له خو د هغې ژبه نه راتله. نو ما ورته داسې کړه چې دا بوتل یخ دی. نو هغه دا سر داسې ښکته کړه نو زر یې ما نه واخېست نو لاړ. نو بل یې تازه بوتل راله راوړ. یقین کوه که ما ورته ویلي چې ما له اوبه را دلته خو ورشئ ایرپورټ کې اوبه را نو د 2 روپو بوتل به راباندې په 100 روپۍ خرڅوي.
دا ما ولیدل ډېر ملکونه مې ولیدل په خپله یې راله بل بوتل راوړو هغه اوبه مې وڅکلې هغه هلک ولاړ او بوتل مې ورکړو پاسپورټ یې راکړو او ما ته یې ویې راځه اوس رانه مخکې شو او موږ ورپسې شو او د ایرپورټ نه بار یې د عزت په شکل کې وویست دومره قدر په ایرپورټ کې د هغې عملې چې ما ولید نو زه مصر ته تلیم زه ازبکستان ته تلیم ما عرب ممالک لیدلی دي سعودي ته هم ډېر تلی ما او نو ډېرو ملکونو دورې مې کړي دي خو قسم مې درته وخوړ دلته که دومره عزت ما په یو ملک کې لیدلی د مسلمان او د سورلی او د میلمه کم چې ما په جاپان کې د جاپانیانو لید افرین او په دې خلک او بیا په ایرپورټ کې جماعت صاحبه حالانکه کافر دی بت متوالا گوتم بدھ عبادت کوي مشرکین دی د بتان عبادت کوي او اوس پکې اکثر ملحدین دی خدایم نه مني بے مذہب خلق دی سرکاری مذہب خو بت متوالا دی لیکن اوس خدایم نه مني بے مذہب خلق دی بالکل